د پاکستان حکومت ولې په رسمي ډول د اجراګانو په سین غونډه کې اجراګانو ته لونګۍ ور په سر کړي، یعنې پګړۍ یې ور په سر کړي؟ دا خو به د پښتون قوم او د هغوی د عزت د له منځه وړلو کومه دسیسه نه وي. ویډیو تر اخره وګورئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ. پاکستان کې د ستاینې په پار نرښځیانو نڅاګرو ته شملې ور په سر شوې، خو ولې او د څه لپاره؟ پاکستان کې د راغلي د عمران خان حکومت چې تل یې په یو نایو ډول پښتنو ته سپکاوی کړی دی، اوس یې تازه نرښځیانو او نڅاګرو ته د هغوی د ستاینې او ویاړنې په پار جایزه ورکړې او همداراز د پښتنو درنې شملې ور په سر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مړکند ډیویژن د اطلاعاتو سکرتر فرهاد علي خان د مردان تر ټولو مشهور نرښځي نڅاګر مس مردان او د هغه ملګریو نرښځانو ته د ښو نڅاوو په کولو سره د پښتنو شمله ور په سر کړې ده او همداراز جایزه یې هم ورته ورکړې. مس مردان په پاکستان کې یو له مشهورو نرښځیانو څخه دی چې په مس مردان باندې مشهور دی او په دغه سیمه کې په ودونو او نورو پروګرامونو کې نڅاوې کوي. هغه په فیسبوک باندې اکاونټ هم لري چې یو شمېر مینوال لري او هلته خپلې نڅاوې هم خپروي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ملکند ډیویژن له لوري په دغه کار باندې پښتنو غبرګون ښودلی او دا یې پښتني کلتور او ویاړمنې شملې ته سپکاوی بللی دی. همداراز هلته ځایي خلکو بیا ویلي چې تحریک انصاف